ارمان یو غزل بل دی چې ستا لیونۍ ستا به برسرې یتیمانې شولې ستا لیونۍ ستا به برسرې یتیمانې شولې څومره زلمي څومره تور سرې یتیمانې شولې جنګ د کارغانو د خپل اولاد د ژوند دپاره پکې وړې وړې کونترې یتیمانې شولې جنګ د کارغانو د خپل اولاد د ژوند دپاره پکې وړې وړې کونترې یتیمانې شولې لیونی لاړو اوس د سر د ماتولو څوک دي ستا د منګي ماتې ټیکرې یتیمانې شولې په ظلم زور خاموشه خلکو خوا مو یخه شوله لیونی مړ شولو خبرې یتیمانې شولې په ظلم زور خاموشه خلکو خوا مو یخه شوله خبرلوس مړ شولو خبرې یتیمانې شولې چا د چیني اوبو کې زهر د بارودو ګډ کړل چینار شهید شولو نخترې یتیمانې شولې چا د چیني اوبو کې زهر د بارودو ګډ کړل چینار شهید شولو نخترې یتیمانې شولې د شاهد خان شاهد په مرګ واویلان نه کوم خو خبره دا ده چې سندرې یتیمانې شولې موسم خو اول د باران نه خو چې څنګه د کیمرې دغه بټن ووالی شو نو ورسره باران هم راښکې شو نو موږ به دغه خپله مرکم رالنډه کړو شاید صاحب بلا موده شوې ده چې زما د دغه پیج نه د دوی دغه غږ تر تاسو نه دی در رسېدلی حالن کې زه په دې هم پوه یم چې زما د پاڼې چې څومره هم اورېدونکي دي نو هغوی شاید صاحب ستاسو د غږ لیواله دي او د هغې وجه دا ده چې تاسو د دغې قام ترجماني کوئ ارمان صاحب راغلی د هغې مینګورې نه په دې سرو غرمو کې ښه ده الله راته موسم هم برابر کړو جنګلو زمونږ سل ځای شوې ده او ستاسو د پیج نه شوې ده نو د هغې بیا مننه کوم چې تاسو د خلکو سره مخامخ کلی یم چې دا د ښکلو د دستور خبرې کیږي په مین پسې ضرور خبرې کیږي او ستا د سترګو په مستۍ خبرې وشوې اوس زما په ننګ غرور خبرې کیږي د شنګلې د کویلې کان پې پرېوتی دی او مړ دی د شنګلې په یو مزدور خبرې کیږي زه هم زر د خپل پشتین حواله ورکم چې د علم او شعور خبرې کیږي زه هم زر د خپل پشتین حواله ورکم چې د علم او شعور خبرې کیږي د پښتون وطن په هر کلي او ښار کې د شاهد او د منظور خبرې کیږي ارمان یو څو شعرونه باران دی چې تړلی مې د ژوند د هر ارمان سره یو کس تړلی مې د ژوند د هر ارمان سره یو کس په زړه مې راورېږي د باران سره یو کس د شنو اوبو په ډنډ کې ننواتې د سپوږمۍ کړي د ستورو جرګې هم بوځي د ځان سره یو کس ډېر الله شاهد صاحب شاهد صاحب تاجولی صنم صاحب څه شعرونه دي که نه ارشاد هغه وایي هغه یو څو چې و د شمار سړي ټول وژل یه پښتنو موږ نه د کار سړي ټول وژل او د وخت مغل ورپسې بیا د تیغه توره ویستې ای خوشحال خانه د دستار سړي ټول وژل او صنمه تبر د چا لاس کې دی هېڅ نه خبرېږم خو دومره د چنار سړي ټول وژل حد دی نو بس ملګرو خدای دې وکړي چې د شاهد صاحب په دغې شعرونو باندې ستاسو د زړه لږه ډېره تسلي شوې وي موږ له راکړې اجازت په لوی الله مو سپارم د خدای پامان